د مهمو خبرونو سرټکي. د ایران او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ټلیفوني خبرې. پر افغان خاوره د دښمن د الوتکو په اړه د ملي دفاع وزارت خبرتیا. ایران سره د امریکا او اسرائیلو جګړه کې د افغانستان نه زیانمنېدل. او د ایران له لوري له امریکا سره د مذاکراتو ردېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن دوشنبه د کب 12 اوس هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقي له خپل ایراني سیال سید عباس عراقچي سره د سیمې وضعیت او وروستیو بدلونونو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت وایي امیرخان متقي په دې خبرو کې په ایران کې د وروستیو پیښو په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ په ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونه غندلي او د دې هیواد له حکومت او خلکو سره یې د ایران د رهبر په نښه کېدو له امله د تسلیت او غمشریکۍ مراتب څرګند کړي دي. د ملي دفاع وزارت ویاند عنایت الله خراساني وایي چې ځینې وختونه د دښمن الوتکې د هیواد له فضا څخه تیریږي او امنیتي ځواکونه د دښمن د بریدونو د شنډولو لپاره هوایي ډزې کوي. نوموړي ویلي افغان ځواکونه په بشپړ چمتووالي، لوړ مورال او قوي همغږۍ سره د امنیت، ثبات او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره خپلې دندې په بریالیتوب ترسره کوي. خراساني ویلي د افغان ځواکونو عملیات د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دوام لري او هر ډول ګواښ ته به پر وخت او قاطع ځواب ورکړل شي. امنیتي سرچینو خبر ورکړی چې افغان دفاعي ځواکونو نن ورځ د غرمې په 11:45 د پکتیکا ولایت د شکین ولسوالۍ اړوند انګور اډې هغې غاړې ته د پاکستاني ملیشو هغه زغروال ټانک چې د افغانستان پر لور یې ړندې مرمۍ توغولې په نښه کړی او له منځه یې وړی دی. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې پاکستاني پوځي رژیم د خاص کونړ ولسوالۍ د هجرت آباد کډوالو پر میشت ځای برید کړی دی. د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس ضیاء الرحمن سپینغر ویلي چې په دغه برید کې 3 ماشومان شهیدان شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري ویلي له ایران سره د امریکا او اسرائیلو جګړه کې به افغانستان له اقتصادي اړخه زیانمن نه کړي. نظري ویلي دا چې ایران د افغانستان ستراتیژیک ګاونډی دی، خو په وینای افغانستان په اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزه برخه کې خپله پالیسي بدله کړې او ګڼې بدیلې لارې پیدا کړي دي او دغه ناورین به پر افغانستان جدي اغیز ونه لري. په قطر کې د افغانستان سفارت میشتو افغانانو ته د اوسنیو شرایطو او تحولاتو په نظر کې نیولو سره سپارښتنه کړې چې لازم احتیاطي تدابیر جدي مراعات کړي او تر بلې خبرتیا پورې په خپلو کورونو کې پاتې شي او له غیر ضروري تګ راتګ څخه جدي ډډه وکړي. په خپره شوې خبرتیا کې راغلي چې د قطر دولت د رسمي مراجعینو له لوري خپرې شوې د خوندیتوب لارښوونې دې په جدي ډول عملي شي او هیوادوال دې یوازې له باوري او رسمي سرچینو څخه معلومات ترلاسه کړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس مطیع الحق خالص د ترکیې له سفیر غوښتي چې په ترکیه کې د کاپ 11 نړیوال کنفرانس کې د افغانانو د ګډون زمینه برابره کړي څو افغانستان خپلې چاپیریالي ستونزې نړۍ ته ورسوي. ښاغلي خالص ټینګار کړی چې چاپیریالي مسایل باید سیاسي نشي ځکه دا بشري موضوع ده. په کابل کې د ترکیې سفارت چارسمبالي سادین ایلدیز ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له سختو اغیزو زیانمن هیواد دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې ادارې ویلي چې 156 تاریخي آثار یې تر ترمیم، پاکولو او ثبت وروسته له مرکزي لابراتوار څخه ملي موزیم ته لیږدولي دي. یادې ادارې ویلي چې په دغه آثارو کې
کتیبې، جامونه او له خټینو ډبرو جوړ شوي وسایل شامل دي. یاد وزارت ویلي چې دغه آثار له 2مې زېږدیزې پیړۍ څخه تر 5مې زېږدیزې پیړۍ پورې تړاو لري. د لرغون پیژندنې ادارې مشر ذبیح الله سادات ویلي چې دغه تاریخي آثار د افغانستان له تاریخي سیمو څخه د کیندنو پر مهال موندل شوي دي. د پولیو فردي افغانستان بنسټ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ټاکل شوي نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي. یاد بنسټ ویلي چې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو دغه کمپاین به نن د دوشنبې په ورځ د کب یاهود په 11مه د فاریاب او بادغیس ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شي. طبعي پیښو ته د رسېدنې ملي ادارې ویلي چې د اسلامي امارت د مشرتابه د لارښوونې له مخې د هیواد ټول ولایتونو ته له مرکزي سیلو د 3400 ټنه غنمو د لیږد لړۍ پیل کړې ده. یاد ادارې ویلي د همدې لارښوونې پر اساس یې 13 ولایتونو ته هر ولایت ته 100 ټنه او پاتې 21 ولایتونو ته به له زونونو څخه 100 ټنه غنم انتقال شي. پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د معلوماتو له مخې دغه اندازه غنم به د احتمالي پیښو زیانمنو شوو کورنیو باندې وویشل شي. د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس ویلي چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د 1403 لمریز کال د 11 میاشتو په پرتله د سږ کال د 11 میاشتو په انتقالاتو کې 33.3% زیاتوالی راغلی دی. له هیواده بهر دا چې د ایران د امنیت شورا منشي علي لاریجاني ویلي چې هیواد به یې له امریکا سره هیڅ ډول خبرې ونه کړي. تر دې وړاندې د الجزیرې خبري شبکې د وال سټریټ ژورنال له قوله راپور ورکړی و چې لاریجاني له واشنګټن سره د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې پیل کړي، خو هغه دغه راپور ته په غبرګون کې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له امریکا سره به خبرې اترې ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي و چې تهران د مذاکراتو بیرته پیلولو ته لیوالتیا ښودلې ده. بلخوا د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې سپاه پاسداران اعلان کړی چې د خیبر توغندیو د 10م پړاو په هدفي او ناڅاپي بریدونو کې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر او د دغه رژیم د هوایي ځواک د قماندان د استوګنې ځای په نښه کړی دی. د سپاه په وینا په دغه بریدونو کې یادو موخو ته سخته ضربه اوښتې ده. اخوا اسرائیل الجزیرې ته ویلي چې هڅه کوي د ایران توغول شوي توغندي شنډ کړي. د ایران عصري میاشتې ټولنې ویلي چې د امریکا او اسرائیل په بریدونو کې د دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 550 څخه اوښتی دی. د یادې ټولنې د معلوماتو له مخې چې دا مرګ له د هیواد په کچه د شویو بریدونو له امله رامنځته شوې ده. د ایران عصري میاشتې ټولنې دغه راز ویلي چې د ژغورنې او مرستندویه ډلې لا هم په اغېزمنو سیمو کې پر کار بوختې دي او امکان لري چې د تلفاتو شمیر لوړ شي. نیویارک ټایمز د سپوږمکۍ انځورونو او ویډیوګانو پر بنسټ راپور ورکړی چې د ایران په بریدونو کې په بحرین، عراق، اماراتو او کویټ کې د امریکا لږ تر لږه 6 پوځي اډې او نور تاسیسات په نښه شوي دي. راپور وایي د بحرین په منامه کې د امریکا د 5م سمندري ځواک قماندانۍ په عراق او کویټ کې پوځي اډې او په دوبۍ کې هغه بندر هم زیانمن شوی چې د امریکا پوځ ترې کار اخلي. د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو مخکې راپورونه وو چې 3 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. په سعودي عربستان کې د تیلو پر تصفیه خونه د بي پیلوټه الوتکې برید شوی دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه تصفیه خونه د احتیاطي تدابیرو له امله تړل شوې او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. لا تر اوسه د اوښتې زیان او تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د راس تنوره تصفیه خونه د سعودي عربستان له مهمو نفتي تاسیساتو څخه ده او د نړۍ د تیلو د پروسس او صادراتو له لویو مرکزونو څخه ګڼل کیږي. د ایران د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د چارو رئیس ویلي چې د هیواد ټول پوهنتونونه باید
له بهرنیو محصلینو سره بشپړه همکاري وکړي څو هغوی وکولی شي په اسانه توګه له ایران ووځي. نوموړي ټینګار کړی چې پوهنتونونه دې د پای ازموینو او د تیزیس د دفاع لپاره بدیل مهالویشونه هم اعلان کړي څو د محصلینو ښوونیز بهیر له ستونزو او خنډ سره مخ نشي. د چارواکو په وینا دغه پریکړه د محصلینو د اسانتیاوو او د زده کړو د بهیر د منظم ساتلو په موخه شوې ده. بلخوا لبنان حزب الله ډلې ویلي چې د اسرائیلو پر ضد یې د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه پیل کړي او د دغو بریدونو مسؤلیت یې منلی دی. حزب الله ډلې په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې دغه اقدام د وروستیو پیښو او پر لبنان د اسرائیلي بریدونو په ځواب کې شوی. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای له وژل کېدو وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پراخ او تاوتریخجن لاریونونه شوي دي. د دغه هیواد په ګلګت او سکردو کې د 3 ورځو لپاره ګرځبندیز لګول شوی. د راپورونو له مخې په کراچۍ کې 10، په اسلام آباد کې 1 او په سکردو کې 15 کسان وژل شوي. په ګلګت کې د وژل شویو رسمي شمیر نه دی اعلان شوی، خو ځینو سرچینو د 15 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی او ځینو شیعه استازو د 7 کسانو د مړینې ادعا کړې ده. د بریټانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ویلي چې امریکا ته یې د خپلو اډو د کارولو اجازه ورکړې ده. نوموړي ویلي چې د ګواښ د کمولو یوازینۍ لاره د ایران د توغندیز سیستم له منځه وړل دي او د یاد توغندیز سیستم د له منځه وړلو لپاره امریکا د بریټانیا د اډو کارولو اجازې غوښتنه کړې ده. او وروستی خبر مهم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبډله له هندۍ ملي لوبډلې سره د روان کال په جون میاشت کې یوه د ټیسټ او 3 ورځنۍ لوبې کوي. دغه لوبې چې د هند په کوربتوب کیږي د جون میاشتې په 6 پیل او د همدې میاشتې تر 20 دوام کوي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره.